السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا له تصویرانو څخه کپړې وباسئ. یعنې ملګرو تاسو به ډېرې ویډیوګانې په یوټیوب کې لیدلې وي، دغه رقم په فیسبوک کې تاسو لیدلې وي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا له تصویرانو څخه کپړې وباسئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل معلومات درکوم، نو دغه ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو تاسو به په یوټیوب کې زیاتره ویډیو لیدلې دي چې له تصویر څخه کپړې داسې وباسئ، له تصویر څخه کپړې داسې وباسئ. ملګرو هغه کپړې دي په څه شي باسئ، کم آپشن ده یعنې کم اپس ده. ملګرو هغسې ده ریټوچ ده. ملګرو کله چې مو ریټوچ باندې ریټوچ اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ نو دغه رقم به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته تاسو اوس خدای وارې باندې انسټال کړې ده، صرف او صرف تاسو نیکسټ 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 وایي، دغه به تاسو انسټال کړئ. نو کله چې دغه تاسو ته انسټال شو بیا خلاص شو د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس دغه رقم دلته دی تاسو ته راوړي. دغه رقم ملګرو زه تاسو ته اولنی تصویر راښیم، کوم اولنی تصویر چې دی دلته دی تاسو ته راښي هغه دا رقم د تصویر دی دلته تاسو ته راواخلي. چې البم ته راسي په البم کې ملګرو په ډېر خواشینۍ سره زه دا یو تصویر له تاسو سره شیروم، یعنې ډېر معذرت هم غواړم. کله چې دغه تصویر دلته ګوره دلته دی تاسو ته راواخلي ګوره ملګرو یعنې دغه رقم ته تصویر یې صرف او صرف دغه لیکه دی ختم کړي نو دوی وایي موږ د تصویر څخه کپړې وایستلې. آیا دا کپړې ته څنګه باسې د بل چا له تصویر څخه؟ نو ملګرو هغه دلته دی دلته راسي کویک ریپیر ته. ملګرو کله چې تاسو کویک ریپیر ته راسئ صرف او صرف په دغه باندې دا رقم نشان کش کړئ یعنې سلیکټ یې کړئ. کله چې دغه تاسو دا رقم ته سلیکټ کړئ دغه کپړې به له دې څخه ختم شي. ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې هغه له دې څخه ختم شولې. دغه رقم ګوره تاسو دا خوا دلته دا رقم کش کړئ هغه دا رقم ته کیږي. که چیرې ګوره ملګرو دلته یو څه ټکسټ لیکلی ده که دا ټکسټ ختموي هغه دا رقم ته کیږي. نو ګوره ملګرو زه دلته بیا دا رقم کشومه. کله چې دغه هم دلته دی کش کړم نو ګوره ملګرو دغه تصویر دا رقم ته کوي. تاسو خپله ولیدئ په خپلو سترګو چې دغه تصویر محصې له مخه جوړ کړئ. نو ملګرو دغسې ده دا له دې څخه کپړې نه ختموي. دا هېڅکله نشي کېدی چې له دې څخه دی کپړې ختمې کړي. ملګرو دا صرف او صرف د رنګ مکسچینګ وکړي یا رنګ سره مکس کړي نو دلته دی تاسو ته وایي چې موږ له تصویر څخه کپړې وایستلې. ملګرو دا کپړې نشي ایستلی له تصویر څخه، دا صرف او صرف دا رنګ دا رقم چش کړي سره مکس کړي. نو دغه رقم ملګرو زه تاسو ته یو بل تصویر درښیم. زه راځم البم ته. البم ته راغلم ګوره ملګرو زه دا تصویر راښیم. کله چې زه دا تصویر راواخلم ګوره دلته دا اوبه دي او دلته یې لاس ورته نیولی ده. اوس زه غواړم چې دغه لاس له دې څخه چش کړم ختم کړم. نو کویک ریپیر اپشن د ملګرو دغه تاسو تر واخلئ صرف او صرف یې تاسو دا رقم ته چش کړئ سلیکټ کړئ. کله چې هم دغه دلته تاسو دا رقم ته سلیکټ کړئ نو ملګرو ګوره کله چې هم دغه دلته تاسو دا رقم سلیکټ کړئ ګوره مین کار چې دغه ده. یعنې ملګرو دغه هلته په یوټیوب کې تاسو کومې ویډیو ګورئ دا ټولې فالتو دي، دا ټولې فالتو دي. دا یو څوک هم نشي کولی چې تاسو له تصویرانو څخه څه شي وباسي کپړې وباسي. نو ګوره ملګرو هغه تاسو ته درواغ وایي، هغه تاسو خطا باسي. نو ملګرو د دې اوریجنل کار چې دغه ده، اوریجنل کار دغه ده چې کله تاسو تصویر واخلئ شاته بل څوک راسي یا یو شی راسي یا یو مونوګرام یې هغه تاسو ختموئ نو هغه په دغه ذریعه سره تاسو چش کولی شئ ختمولی شئ. دغه رقم یو تصویر بل هم زه تاسو ته جوړومه چې د دې مین کار څه ده. ګوره ملګرو زه دغه تصویر راښیم. کله چې زه دغه تصویر راواخلم نو کویک ریپیر اپشن در واخلئ. کله چې دغه تاسو در واخلئ دا به دا رقم ته سلیکټ کړئ. کله چې دغه ګوره تاسو دا رقم سلیکټ کړئ یعنې دغه به اوس له دې څخه چیز شي ختم شي. نو ملګرو دا کم خلک ستاسو ته وایي چې په یوټیوب کې ویډیوګانې یعنې له تصویر څخه کپړې وباسئ دا ټوټلې غلطې طریقې دي. یو څوک یې هم نشي کولی. هر چا که دا ماته ثبوته کړله چې یعنې اوریجنل تصویر څخه یې کپړې وایستلې چې تصویر هغه رقم اوریجنل و چې ده وویل زه درته هغه رقم جرمانه ورکوم. نو ملګرو دغه د بل په ویډیوګانو مه خطاوځئ. دغه ویډیو ما هم نه جوړوله، بالکل مې نه جوړوله. بیا په ویډیوګانو کې ماته ډېر کمنټسونه راغلو. دغه رقم په فیسبوک کې ماته کمنټ
کمنټسونه رالو چې دغه ویډیو موږ ته جوړه کړه آیا دغه څنګه کیږي. نو ملګرو له ځکه مې دغه ویډیو تاسو ته جوړه کړله. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. نو که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو یو وار بیا هم درته وایم چې د بل په ویډیوګانو مخه ته وځئ، دا ټولې غلطې طریقې دی تاسو ته درښیي. دا بالکل نشي کیدی چې دی د بل چا له تصویر څخه کپړې وباسي. نو ملګرو نور ټیم مو نه ضایع کوم، ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.